حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو له جملې څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ژوند کې هغوی ته د جنت زیری ورکړی دی. کله چې هغه په غزوه موته کې په شهادت رسیږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زید، جعفر او عبدالله بن رواحه په جنت کې د سرو زرو پر تختونو ناست ول. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه په بیعت عقبه کې شو او د بنو الحارث مشر ټاکل شوی و. په بدر، احد، خندق، حدیبیه، خیبر او عمرة القضا کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګډون کړی. یو ځل عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې جومات ته را روان و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه اوروله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اجلسو، یعنی کینی عبدالله ابن رواحه چې دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خورې نه اوري نو د جومات نه بهر کینی. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خطبې نه فارغ شه او دا خبره اور ورسېده نو وی فرمایل د الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم د فرمانبرداري حرص لا پسې زیات کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خطبه ویله چې اجلسو فجلس مکانه خارجا من المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا على توعية الله وتوعية رسوله. هغوی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه کومه خبره اورېدله هغوی په خپل ژوند کې هغه عملي کوله. د حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه یوه ځانګړتیا دا وه چې تر ټولو مخکې به غذا ته تللو او تر ټولو وروسته به بیرته راستنېده. حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له شاعرانو څخه و او د شعر په ژبه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاتړ کوه. یو ځل یې وفرمیل ابي تفرست فیک الخیر اعرفه والله يعلم أن ما خانني البصر أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أضرى به القدر فثبت الله ما أعطاك من حسن فثبت موسى ونصرا كالذي نفر. بشکه ما په تا کې خیر لیدلی او ښه پرې پوه شوی یم. الله رب العزت ښه پوهیږي چې زما سترګو له ما سره خیانت نه دی کړی. ته داسې پیغمبر یې که څوک د قیامت په ورځ له شفاعته محروم شو نو داسې وبوله چې تقدیر یې هغه وروسته پاتې کړی نو الله رب العزت دې هغه ښایست لا پسې ثابت ولري چې تا ته یې درکړی لکه موسی چې ثابت ولره او ستا مرسته دې وکړي لکه چې د حضرت موسی علیه السلام مرسته یې وکړه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه په ځواب کې ویل وانت فثبت الله یا ابن رواحه، او ای ابن رواحه الله رب العزت د تا هم ثابت قدم ولري. هشام ابن عروه فرمای چې په رښتیا هم چې الله رب العزت ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ته ثابت قدمی په نصیب کړې وه هغه شهید شو، د جنت دروازې ورته پرانستل شوې او جنت ته ورننوت. حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه فرمایی زه الله ته له دې خبرې نه پناه وروړم چې زه دې کومه ورځ عبدالله بن رواحه یاد نه کړم. هغه به کله چې زما سره مخامخ شو نو په سینه به یې ووهلم او کله به چې تلو نو زما پر اوږو به یې لاس کېښوده او وبه یې فرمیل ای ابو دردا کینه چې قیامت سره یاد کړو. موږ به کیناستلو، الله رب العزت او د قیامت ورځ به مو سره یاد کړل. نو عبدالله ابن رواحه به وفرمیل ای ابو دردا دا د ایمان مجلسونه دي، په دې باندې الله یادیږي، په دې باندې د انسانانو په زړه کې د الله رب العزت ویره پیدا کیږي. خو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر د موتې غذا ته روانیږي. کله چې د مسلمانانو 3000 کسیز لښکر تیار او د هغوی د روانېدو وخت شه نو خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له لورې له ټاکل شوو جنګي قمندانانو سره خدای پاماني وکړه. په دې وخت کې عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه په ژړا شو. چا ترې وپوښتل ای عبدالله ابن رواحه ولې ژاړې؟
عبدالله بن رواحه وویل قسم په الله چې هیڅ دنیوي تمه نه لرم بلکې د الله رب العزت د کتاب دغه آیت مې ژړوي چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلی او په هغې کې د دوزخ یادونه شوې. هغه آیت دا دی وان منکم الا واردوها کان علی ربک حتما مقضیه. له تاسې نه هیڅوک داسې نشته چې دوزخ ته ورتلونکی نه وي. دا خو یوه فیصله شوې خبره ده چې د هغې هرومرو ترسره کول ستا د رب په ذمه دي. زه نه پوهیږم چې پر هغې د تیرېدو وروسته به له ما سره څه کیږي. مسلمانانو ورته وویل الله رب العزت د تا روغ او جوړ لري، بدی دې در څخه الله لرې کړي او تا دې زموږ خواته صحیح او سلامت راستون کړي. په دې مهال کې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه دا اشعار زمزمه کول چې ژباړی دا ده خو زه له رحمان ذات نه د بخښنې او داسې ګزار سوال کوم لکنی اسأل الرحمن مغفرة. زه خو له رحمان ذات نه د بخښنې او داسې ګزار سوال کوم چې وینه ورسره دارې وکړي او یا دا چې حران زما له لاسه په داسې نیزه ولګیږي چې زر تر زره وژونکی وي، داسې نیزه چې کلمې او زیګر څیرې کوي، تر دې چې هغوی زما په قبر تیر شي او سره ووایي سبحان الله دا څومره زړور او هدایت موندونکی و. د مسلمانانو لښکر روان شو او د شان په معان سیمه کې واړول. هلته خبر شول چې هرقل هم له 100,000 رومي لښکر سره په بلقا سیمه کې اړولی دي او د هغه د ملاتړ لپاره د لخم، جزام، القین، بلقا، بهرام او د دې قبیلو نه 100,000 کسان هم له رومي لښکر سره یو ځای ملګري شوي دي. کله چې مسلمانانو ته ټوله کیسه معلومه شوه نو په معان کې 2 شپې تیرې کړې او حالات یې سره وسنجول. ټولو وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به لیک ولیږو او د دښمن د شمیر په اړه به ورته معلومات ورکړو، نو یا به زموږ د مرستې لپاره بل لښکر راولیږي او یا به بل حکم راته وکړي. نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د لښکر حوصله لوړه کړه او وی فرمایل یا قوم والله إن التي تكرهون التي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كسرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فمضى الناس بعد ما قالوا والله قد صدق ابن رواحة. ای خلکو قسم په الله چې تاسې په شهادت پسې راوتلي یاست او اوس یې ناخوښ ګڼئ. موږ له خلکو سره د شمیر، قوت او ډیروالي په اساس نه جنګیږو بلکې د هغه دین د قوت په اساس ورسره جنګیږو چې الله رب العزت پرې عزتمن کړي یو. نو مخکې درومئ یا به الله بریا در په برخه کړي او یا به مو په شهادت سره سرلوړي کړي. د دې خبرې په اورېدو سره خلک روان شول او وی ویل قسم په الله ابن رواحه رښتیا وویل. نو اوس دې هم مجاهدین چې د کفارو او د مرتدینو په مقابل کې جنګیږي هغوی دې دا ووایي چې موږ د شهادت لپاره راوتلي یاستو. چا سره د شمیر، د قوت او ډیروالي په اساس نه جنګیږو بلکې د هغه دین د قوت په اساس ورسره جنګیږو چې الله رب العزت پرې عزتمن کړي یاستو. ابن اسحاق له عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما نه او هغه له خپل رضاعي پلار عباد څخه روایت کوي چې وی فرمایل کله چې جعفر شهید شو نو عبدالله بن رواحه د مسلمانانو بیرغ پورته که. دا مهال پر خپل اس سپور و. کله چې له اس نه د راښکته کېدو اراده وکړه نو لږ غوندې زړه نازړه شو. په همدې وخت کې دا اشعار زمزمه کول چې د هغې ژباړه دا ده ای نفسه ما قسم کړی چې ته به هرومرو راکوزیږې. اقسمتو یا نفسی لتنزلنه هو راکوزیږې به او یا دا چې له زوره به در سره کار اخلم. بې له شکه چې دلته د خلکو چیغې او سورې دي او سختي خپل سوری غوړولی نو تا ولې وینم چې جنت نه خوښوې؟ ته چې پر کوم ژوند ډاډه وې هغه خو ډیر اوږد شو نو آیا ته د هغو اوبو څاڅکی نه یې چې ډیر لږ عمر لري؟ قد طال ما قد كنت مطمئن هل أنت إلا نطفة في الشنة.
کله چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د جګړې ډګر ته ورښکته شو نو د تره زوی یې ورته یو غوښه لرونکی هډوکی راوړ او ورته ویې ویل دا اخره او ځان پیاوړی کړه. حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د هغه له لاسه هډوکی واخیست او په غاښو یې ترې غوښه شکوله چې په همدې وخت کې د خلکو د زګیرویو آوازونه یې تر غوږو شول. له ځان سره وویل ته لا تر اوسه په دنیا کې مشغول یې. بیا یې هډوکی لرې وغورځاوه، د جنګ ډګر ته ورننوت او په جګړه کې لاس پورې که تر دې چې په شهادت باندې ورسید. مصعب بن شیبه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د جنگ ډګر ته ورننوت او په جګړه بوخ شه نو ناڅاپه په نیزه ولګید، له لاس نه وینه جاري شوه، وینه یې په خولې سره پاکه کړه. بیا د دوو صفونو منځ ته ورننوت او وی فرمیل ای د مسلمانانو ډلې د خپل ورور د غوښې دفاع وکړئ. په دې سره مسلمانانو خپله حمله تیزه کړه او هغه یې په داسې حال کې تر خپل منځ راګیر کړو چې شهید شوی و. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د جګړې حالات بیانوي. کله چې د مسلمانانو لښکر له خپلو جنگي امیرانو څخه محروم شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې خپلو صحابه کرامو ته د جګړې تازه حالات واورول او وی فرمایل زید وجنګید او شهید شو. بیا جعفر بیرغ پورته که او تر جنګېدو وروسته شهید شو. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غلی شو. په دې سره د صحابه کرامو رضی الله عنهم د څیرو رنګونه په بدلیدو شول او ګمان یې وکړه چې ګوندې د عبدالله بن رواحه په اړه هم کوم خبر ورته راغلی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل بیا عبدالله بن رواحه بیرغ پورته که او هغه هم تر جنګېدو وروسته شهید شو. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما ته په جنت کې 3 د سرو زرو تختونه را وښودل شول او ومې لیدل چې هغوی 3 واړه پرې ناست دي، هم زید، هم جعفر او هم عبدالله. خود عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه په تخت کې لږ درز نو ما وپوښتل دا ولې؟ راته وویل شول دوی دواړه شهیدان شول، یعنی زید او جعفر شهیدان شول خو عبدالله لږ غوندې زړه نازړهتوب وکړه او بیا دا هم شهید شو. له همدې امله په تخت کې درز لیدل کیږي. نو زموږ هغه ورونه چې د الله رب العزت له ځا لپاره جنګیږي باید په زړونو کې اخلاص ولري او ډیر په میړانې سره او ډیر په غیرت سره ډیر په دلاوري سره د دښمن صفونه تیت کړي او د مظلومو مسلمانانو دفاع وکړي او د مظلومو مسلمانانو انتقام د هغه مجاهدین د دغو کفارو او د دغو ظالمانو نه واخلي. الله رب العزت دې د عبدالله بن رواحه او د ټولو هغو مسلمانانو چې د الله په لاره کې شهیدان شوي شهادت قبول کړي او الله رب العزت دې جنتونه ورته نصیب کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به هم واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه حضرت ابو سفیان بن حارث رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو له جملې څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ژوند کې هغه ته د جنت زیری ورکړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی ابو سفیان بن حارث سید فتیان اهل الجنه. ابو سفیان بن حارث د جنت د ځوانانو سردار دی. ابو سفیان بن حارث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړه نو په همدې مهال ابو سفیان بن حارث او عبدالله بن ابي امیه سره د ابوا په سیمه کې مخ شو. یو د تره زوی او بل د ترور زوی. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له نږدې کېدو سره له هغوی دواړو مخ واړوه، ځکه دوی به په مکې مکرمه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سخت تکلیفونه ورکول او سپکې سپورې به ورته ویلې، تر دې چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها د هغوی دواړو په اړه فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی ابو سفیان
او د ترور زوی عبدالله ابن ابي امیه به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته تر ټولو ډیر تکلیف ورکاوه. خو کله چې مکې مکرمه فتح کیږي نو حضرت علی کرم الله وجهه د خپل تره زوی ابو سفیان ته وایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورشه او کومه خبره چې د یوسف ورونو حضرت یوسف علیه السلام ته کړې وه هغه خبره ته هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخه وکړه. د یوسف علیه السلام ورونو په حضرت یوسف علیه السلام ډیر زیاتی کړی و. خو بیا د حضرت یوسف علیه السلام ورونه د حضرت یوسف علیه السلام پر وړاندې وایي قالوا تالله لقد آثرك الله علینا وان كنا لخاطئین. هغوی ویلې قسم په الله چې تا ته الله رب العزت پر موږ فضیلت در بخلی او په رښتیا چې موږ خطاکاران یو. نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمیل چې دا خبره محمد رسول الله ته وکړه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوره خبره راضي کیږي. ابو سفیان هم داسې وکړل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر وړاندې وویلې تالله لقد آثرك الله علینا وان كنا لخاطئین. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته وفرمیل لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. کومه خبره چې یوسف خپل ورونو ته کړې وه اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره د خپل تره زوی ته کوي. نن پر تاسې کومه پړه نشته. الله رب العزت دې تاسې ته بخښنه وکړي هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. نو دا مهال ابو سفیان دا اشعار زمزمه کول چې ژباړه دا ده رسول الله ته وایي ستا په عمر مې دې قسم وي کله به چې ما بیرغ پورته کوه نو د لات لښکر به د محمد پر لښکر غالبېده. داسې لکه حیران سړی چې د شپې تیارې ته ورداخلیږي. همدا زما وخت دی کله چې د هدایت په لور بلنه راکړل شوه نو ما هدایت بیا موند. ما ته زما نفس نه بلکې هغه هدایت کوونکي د الله په لور تللې لار راښودلې ده چې همدا ما له مکې ویستلی و. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه ووهه او وی فرمیل هو همدا تا زه د مکې مکرمې نه ویستلی وم. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه تر اسلام راوړلو وروسته ډیر غوره مسلمان شو او بیا یې هیڅکله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وړاندې سر پورته نه که. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورسره مینه کوله. هغه ته د جنت زیری اورولی او د هغه په اړه یې فرمایلي و و ارجو ان یکونه خلفا من حمزه. هیلهمن یم چې د حمزه ځای به ونیسي. هشام بن عروه له خپل پلار نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ابو سفیان ابن حارس سید فتیان اهل الجنه. ابو سفیان بن حارس د جنت د ځوانانو سردار دی. حضرت ابو سفیان بن حارس رضی الله تعالی عنه د حنین د جګړې په ورځ د هغو صحابو کرامو له ډلې څخه و چې په سخت حالت کې له ثابت قدمي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته پاتې شول. هغه له اهل بیتو څخه دی. کله چې د مرګ وخت را نږدې شو نو ویې فرمیل پر ما مه ژاړئ. قسم په الله له کومه وخته چې مسلمان شوی یم بیا مې هیڅکله له خولې نه بده خبره نه ده راوتلې. تاسو ګورئ د اسلام د مقدس دین برکت او عزت ته. مخکې د دې چې ابو سفیان بن حارس د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورکوي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه وباسي او هغه ته سپکې سپورې وایي.
خو عزت په اسلام کې دی. کله چې هغه د اسلام په مقدس دین باندې مشرفیږي، د الله رب العزت په اوامرو او د الله رب العزت په احکامو باندې عمل کوي، د هغه په زړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پیدا کیږي، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکوي، او چې کله وفات کیږي دا وایي چې پر ما باندې مه جاړئ تر څو چې زه مسلمان شوی یم، زما د خولې نه بده خبره هم نه ده وتلې. نو قدرمنو اوریدونکو، موږ او تاسو خو تر وخته مسلمانان یاستو. راشئ په خپلو عملونو باندې یو وارې بیا کتنه وکړئ چې زموږ عملونه څومره د الله رب العزت د دین سره توافق لري او څومره د الله د دین نه خلاف دي. زموږ اخلاق آیا اسلامي اخلاق دي که نه؟ زموږ وینا اسلامي وینا ده که نه؟ زموږ جامې خویندو ورونو او دواړو ته وایم، آیا هغه جامې دي چې الله او د الله رسول یو مسلمان رور او خور ته بیانوي او که د هغو خلاف دي؟ په آخرت کې الله ته کوم عذر نه لرو. الله رب العزت رانه پوښتنه کوي، راشئ د دې جنتي او د دې درنو صحابو کرامو سیرتونه واورئ او په خپل ژوند کې د دې نه ګټه پورته کړئ، تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او د آخرت زموږ په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.